حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت دی دا فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با کله چې د رمضان مبارک اخیری عشره شروع شو شلمنه اخوا نو نبی علیه الصلاۃ والسلام با ملا مبارک کلک وترړه یعنی لنګ مبارک به خکلک او ټول شپه به ویختی رولا ټول شپه به عبادت کو دعاګانو کې مشغول او نبی علیه الصلاۃ والسلام به د خپل کور ازواج مطهرات او نور متعلقین هم را بیدارول را خول به چې هغوی د دغه شپو د برکتونو کې سعادت حاصل کی حساب کې واخلي. د دې حدیث روایت صحیح بخاری او صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو اخیری عشره را روانه ده. وګورئ موږ تاسو له هم پکار ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ذات دی چې الله جل شانه ته ارڅ معاف کړی دی او معصوم ذات دی. د الله نه بعد دغه مرتبه ده او هغه په دغه شپو کې ټول شپه عبادت کوي، ژړاګانې دعاګانې د امت دپاره دعاګانې کوي. نو موږ او تاسو ته په طریقې اولا پکار دی چې موږ د اخري عشره کې دومره دعاګانې وکړو، دونه استغفار ووایو، الله ته دومره رجوع وکړو چې موږ ته الله ګناهونه معاف کړي او د جهنم نه نجات راکړي. ځکه د اخري عشره د جهنم نه د نجات عشره ده چې موږ د جهنم نه ځان خلاص کړو. څنګه به خلاصو؟ الله ته ژړاګانې وکړو، په منځونو کې تلاوتونو کې ذکرونو کې مشغوله شو او خپلو ګناهونو باندې سوچ وکړو، ګریوان کې سر ښکته کړو، کوم ګناهونه چې کړي په هغې پښیمانه شو د زړه نه او دارنګې آینده دپاره د نه کولو د ګناه د نه کولو اراده وکړو. او بل دا چې الله تعالی وژاړو، 2 رکعته صلات یې توبه وکړو او توبه وباسو، الله ته وژاړو، ژړا نه راځي، د ژړا صورت جوړ کړو چې الله زموږ ګناهونه معاف کړي. د اخري عشره ده موږ ته د جهنم د اور نه نجات راکړي. راځي چې دغه فیصله ځان سره وکړو او د اخري عشره ټوله شپه په عبادت کې تېرو او خپل موبایلونه لرې کړو او ټول وخت په دغه عبادت کې مصروف پاتې شو. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.